شا گلی گلزار وطانا شملتا نزار وطانا زا قدر د گل کوما گرزما تکل کوما زا قدر د گل کوما گرزما تکل کوما تال د مالیار وطانا تال د مالیار وطانا شم لتانا زار وطانا شانگلی گلزار وطانا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. راغلیم پور نوخار ته محله شاه حسینی علاقه کې موجود یم. دلته کې د یو زلمی په خوا کې ناست یم چې الله پاک ډېر ښکلی اواز ورکړی دی. ډېره ښکلي نعتخواني کوي، اکثر په اسلامي پروګرامونو کې حصه اخلي او په خپل ښکلي اواز باندې ښکلي ښکلي نعتونه خلکو ته چې دی نو هغه ډالۍ کوي. نن راغلی یم دوی سره خوا کې ناست یم. راځئ چې ملو شو سره. ملګری څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله جی ثم الحمدلله. الله مو خوشاله او باساته. ړومبې خو ته ته په خیر راغلی یم په دې راتګ باندې چې تاسو مونږ له دغه ځای نه راغی. خپل قیمتي وخت مو زمونږ دپاره چې کوم دی ضایع کو. الله دې تاسو خوشاله او باز ساتي او ډېره مننه جی. خوشاله اوسېږئ. ښه ملګري مینوال د ګوري ډېر خلک به تا پېژني، خو زمونږ د دې پاڼې چې کوم نوي ملګري دي هغوی سره خپله پېژنګلو کې. زه جی دلته د نوشیره کلا یم او د پورې نوخار چې ورته وایي او د محله شاه حسینو یم. فهد سید زما نوم دی. بلا ملګري ما چې کوم دی ډېر پروګرامونه هم کړي دي او زه په خپله د عبدالله بابا کلام ویم. ما ته یو 2 کتابونه د عبدالله بابا حفظ دي. یو لبید سرحد دی او بل چې کوم دی رقص قلم دی. دا 2 کتابونه ما ته حفظ دي د عبدالله بابا د حضرت مولانا عبدالله بابا چې کوم دی کلامونه دي. بل زه په خپلم چې کوم دی د شاعرۍ شوق کوم، خو د بابا مخکې چې کوم دی د دوی کلام مخکې انور ته ډیوه ښودل دي چې زه خپل کلام ویم. نو زه به تاسو سره که شریکوم نو د عبدالله بابا کلام به انشاءالله تاسو سره زه شریک کوم. ښه دا راته ووایه چې دې پند ته څنګه راغلی، څومره وخت کېږي او څنګه مو دا شوق را پیدا شو چې یاره زه هم دغه ترنم او دغه پروګرامونو کې حصه واخلم؟ داسې خو چونکې زمونږ د علاقه چې کومه ده دلته ټول لکه مونږ سره خوا کې د فنکارانو محله ده، نو مونږ دی به هم لیده داسې رباپونه وواپونه هم که نه شړنګار دلته ډېر به وجي. نو اوس خو چونکې دا خبرې اترې لږې کمې شوې، ډېر دي خو لکه اوس داسې خاص څوک شوق شغل مغل ډېر لکه نه کوي که نه. د موبایل دورانه شوه، د میډیا دوران شو، هر سړی خپل مخې ته چې کوم دی بس موبایل نیولی وي. نو ما هم دلته نه وړوکی وم چې هم دغه شانتې غزلې مزلې به مې بیا د عبدالله بابا کلام ما واورېدو. نو زما ترونو سره هم ډېر ښه تعلق وخت تېر شوی و که نه چې نو په هغې په وجه باندې ما چې د بابا کلام واورېدو بیا مې کلامونه را پیدا کړو چې ما وکتو نو زه چې کوم دی حق اریان کوم په یو خپې ودرولم چې بابا دا څنګه چل دی. نو هغه کلامونه ما چې نن د خیره سره تاسو ته مخامخ زه ناست یم او هغه زما په سینه کې دي. دا راته څونه اسلامي پروګرامونو کې به شرکت کړي او څنګه دا درته ملو شوی دی یا څنګه څوک د سپورټ کوي خوښی دی؟ الحمدلله جی د خیره سره شکر دی. بل خو زه د بابا کلام ویم، د بابا کلام خو غالب دی په هر کلام باندې او زه چې کوم دی خو د شوق ویم خو په مینه محبت باندې او شکر الحمدلله هر ملګری ښه خواهشمند دي او خوشحالیږي مونږ ته او اوس هم راځي پروګرامونه. خو زه ورته یم یاره مونږ دا کیسې کتارې نه کوو، داسې پیچ و خم چې کوم دی ډېر کمتر چې کوم دی داسې ځو. کتونکي دې ګوري، مونږ هم په انتظار یو، مینوال هم په انتظار دي، مونږ سره هم څه شریک کړي په ښکلي اواز باندې انشاءالله. ولې نه جي د خیره سره زه به تاسو سره چې کوم دی د عبدالله بابا یو کلام شریک کړم چې ترانه ده د پاکستان په باره کې. اوس چونکې د هلې ځلې د څومره د وطن شروع دي که نه جي، نو د دې په باره کې به زه تاسو سره یو کلام شریک کړم د عبدالله بابا. حکومت پا قربانے او پیسار دے قربانی چی سو کوي هغه سردار دے تازقی گی چی دا قوم دا تن پوینو
ازادي هغه چمن هغه گلزار دے چیه گٹی کپرے وی د ځوانانو اے پختون ازادي هغه دیوار دے حکومت د هغه قوم پاتی کی دیشی چې عادل دے رحم دل دے ایماندار دے ما یکفی د انتظام د بادشاہ د داسې نه چې د هر شي اجاره دار دے قوم پرست فرقه پرست دوان رکشی تمامی عالم پرست بادشاہ پکار دے پا اسلام کی کل صبر دا صدیق تے کل شرنگ دا شیر علی دا ذوالفقار دے دا ہر شی دا پارا وقت فکر اکڑا نچی یو ساعت مقا دا ہر یو کار دے نوی خیگی عبداللہ پختونو دے نن عروج دا هغه قوم دے چه بیدار دے شا گلی گلزار وطانا شملتا نزار وطانا شا گلی گلزار وطانا شملتا نزار وطانا زار 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 وطانا شا گلی گلزار وطانا شملتا نزار وطانا زا قدر د گل کوما گرز ما تکل کوما زا قدر د گل کوما گرز ما تکل کوما تال د مالیار وطنا تال د مالیار وطنا شم لتانا زار وطنا شاگل گلزار وطنا شاد عندلیب وطن لری کدا زاق زغن شاد عندلیب وطن لری کدا زاق زغن کڑی بادی ازار وطنا کڑی بادی ازار وطنا شم لتانا زار وطنا شاگل گلزار وطنا اجاڑا درا پدر اغواړه مالیار عمر اجاړه درا پدر اغواړه مالیار عمر یا علی جرار وطنا یا علی جرار وطنا شم لتانا زار وطنا شاگل گلزار وطنا زهر کړه زاغان تسامر باخش دامودی د عمر زهر کړه زاغان تسامر باخش دامودی د عمر ختم کا اغیار وطنا ختم کا اغیار وطنا شم لتانا زار وطنا شاگل گلزار وطنا تشاد قرآن وطن شاد مسلمان وطن تشاد قرآن وطن شاد مسلمان وطن شدخمن تنار وطنا شدخمن تنار وطنا شم لتانا زار وطنا شاگل گلزار وطنا زا عبداللہ رئیس تانا شرم زا خسیس زا عبداللہ رئیس تانا شرم زا خسیس یما دنو خار وطنا
یما د نوخار وطن شم لتانا زار وطن شا گل گل زار وطن 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 شا گلی گلزار وطن شملتان زار وطن. ډیر خو ډیر ښکلی ماشاءالله. واقعي چې الله پاک ډیر ښکلی आवाज ورکړی دی او ډیر ښکلی حافظه ورکړي چې دومره لوی نظم د یاد کړی دی. دغه شانتي روح کتابونه دوه یاد کړي دي نو ډیره غټه خبره ده. څنګه نور به راسره شریک کول غواړئ؟ حاجي زه به تاسو سره چې کوم دی د عبدالله بابا کلام شریک کوم ترانه ده. مونږ افغانان او مونږ چې کوم دی ټول یو موټي یو او یو خلک یو یو پښتانه یو وروڼه یو. نو زه به تاسو سره انشاءالله چې کوم دی د افغانستان یو ترانه کلام چې کوم دی هغه به تاسو سره زه شیر کوم. اے کابلا د نبی سرور په مخه خال د حسن شه د خپل قیصر په مخه لکا کس د دنیا په فلک پورتا راخ کارشی د دې سپینا قمر په مخه د هر کور کلی او خار وطن حاکم شي زری خوري وری دنمر په مخه د بلال په بلند بانگ د خواب ویخشي اے غافلا د غافلو بستر په مخه د بلال په بلند بانگ د خواب ویخشي اے غافل د غافلو بستر په مخه کشره په ارتقا په عمر مشر پورته شي د ارتقا د غر په مخه د رحمت په نوروشي چمن د عدل اے قابل د عادل عمر په مخه دشمنان دې پاتې مشا په دنیا کې ټول تباشا د صدیق اکبر په مخه میچن غرونا ورته شاد میچن پلونا شیخ د علی حیدر په مخه زور شرکما و عبدالله د نوی شرنا شي نازل دی شر د نوی شر په مخه تورا د کابل تورا د حیدر شاه چتر پری نشانا پورتا د سرور شاه تورا د کابل تورا د حیدر شاه چتر پری نشانا پورتا د سرور شاه اے افغان وی لک پخوا حسی افغان شي بیا لکه محمود د تارقې پلا روان شي ستا د وطن غرونه صد سکندر شاه خلا په دشمنانو بنده د خیبر شاه نوی زمانہ نوی د هر وطن نظام دی
یا افغان ویښ شه پتا فخر د اسلام دی فوج په سرحداتو واچوه زړور شه پورته قبایل کا تیز لکه دنمر شه سوک پاتی غافل نه دی بیدار تمام جهان دی اے خلیفہ زر کړه دغه وخت د سود او زیان دی یاد تن پوینو یاد تن پوینو سرو لکه جعفر شاه یا لکه خالد شیر دا جهاد د غر شاه وی بکلر وسچی امیر مخ کی د لخر شي رستو ور پسې ځوانان د پاک نبی سرور شي وی بکلر وسچی امیر مخ کی د لخر شي رستو ور پسې ځوانان د پاک نبی سرور شي چغی شنا صافا اے عبد الله نرشا جوړ دا غزانن جنگ ترا بهر شا تورا د کابل تورا د حیدر شا چتر پرې نشانا پورته د سرور شا امین ډیر خو ډیر ښکلی ډیره مننه اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ کتونکو ته ټولو ملګرو ته چې کوم دی خوشاله دغه ورکوم چې الله مو خوشاله لره او خادمن او عزتمن شي او په خپلو کې یو پښتانه یو شانتي خمه د په مینه محبت کې وخت تېروي او دا مو وایي چې دا افغاني پاکستاني یا دا دلته نه مونږ ټول یو پښتانه یو ورونه یو انشاءالله او یو به د خیره سره انشاءالله ټیک شو مینوالو تاسو واورید د ملګري د اخیری ښکلي پیغام سره چې خپلو کې مینه محبت ساتئ دا مو وایي چې دا پاکستاني دی او دا افغاني دی په دغه ښکلي پیغام سره مونږ ته راکړئ اجازت ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان